بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال عز من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زمون دا نننی محاضره شدا دا ولنی درس ده په موضوع د ذم الکلام. علم الکلام چې دا یو خاص علم دی او په دې کې د عقایدو نه بحث کیږي. د دې علم مذمت په اعتبار د اشتمال د علم په بعضې عقایدي فاسدو زائغو باندې، چونکې دا علم په داسې بعضې مسایلو مشتمل دی چې هغه د قرآن او د سنت او د منهج د سلفونه هغه خلاف دي او خلک دین ګڼي او دې ته خلک صحیح عقیده وایي. نو په داسې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې د دې د هغه مسایلو او د هغه عقایدو تردید وکړی شي چې کوم په دې کې ذکر دي، د دې لپاره چې مسلمانان هغه د فساد نه خبر شي او داسې عقاید مسلمانان خپل نه کړي چې هغه د وحی الهي نه خلاف وي، چې هغه قرآن او سنت دی او دارنګې د فهم د سلفونه او د منهج د سلف صالحینو نه خلاف وي. په دې بنا باندې مخکې نه اهل علمو د سلفو د دور نه چې کله دا علم دنیا ته راغی، علم الکلام او د علم کلام چې کوم کلامي فرقې دي په دنیا کې پیدا شوې، نو سلف صالحینو، محدثینو، ائمه او فقهاو د دې پر زور تردید وکړه تحریرا و تقریرا. او هغه کتابونه هغه اوس هم موجود دي چې په کې مشرانو د دې امت او فقهاو، مجتهدینو، محدثینو د دې علم بد ویلي، په څه وجه یې بد ویلي او په څه وجه یې د دې ذم بیان کړی دی او انشاءالله وروسته د هغه نشاندهي کوو. په هغه ائمو کې مشهور څلور امامان، امام ابو حنیفه رحمه الله او دغه شاګردان، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، دې ائمو د دې علم ډېر بد ویلي دي او په کتابونو کې د هغې اقوال موجود دي. ذم الکلام په نوم باندې د هروي صاحب کتاب دی چې په تحقیق سره 5 جلده کې چاپ شوی، په کې هغه نقول او اقوال د مشرانو د دې امت ذکر دي چې هغه په ذم د دې علم کې دي. ځکه بل طرف ته په دنیا کې داسې خلک شته دي چې هغه د دې علم څخه شوق ساتي او د دې څخه محبت ساتي او دې ته د اول نه تر اخره پورې دین وایي او دا حق ګڼي. او زموږ عقیده دا ده چې د قرآن او د سنت صحیحه نه غیر هیڅ داسې کتاب نشته دی چې په هغه کې غلطي او خطایي نه وي، او داسې ممکنه نه ده چې کتاب د اول نه تر اخره پورې په هغې د ټولې خبرې حقي. یو د انسانانو عام
اجتهادي خطایانې دي هغه بیل شی دی او یو کلم کلا د قرآن د سنت خلاف عقیده خپلول دي او د قرآن د سنت نه جوابونه کول دي او د قرآن د سنت سره مقابله کول دي او د هغه سره تصادم او د قرآن د سنت تردید او غرض کول او په هغه باندې د نورو خلکو خبرې لفاسه کول دې دواړو خبرو کې فرق دی مونږ چې په کومو مسایلو رد کوو چې هغه په دې علم کې ذکر دي او د په مختلفو کتابونو کې درج دي هغه د هغه مصنفینو اجتهادي خطایانې نه دي بلکې هغه د هغوی عقاید دي چې په هغه باندې هغوی ادله وایي او د هغوی نه دفاع کوي او په هغوی مناظرې کوي او د هغه ترغیب طلباو ته ورکوي چې دا علم یې زده کوي او عوامو کې هغه خبرې خوروي چې هغه براه راست د قرآن او د سنت د صریح او د ظاهر نصوصو نه خلاف دي نو په دې وخت کې هم د دې خبرې ضرورت دی چې اهل علم او طلاب د علم د داسې غلطو عقایدو نشاندهي وکړي چې هغه په دې علم کې ذکر دي او دا علم په هغې باندې مشتمل دی علم الکلام نور پاتې شو د عقیدې مسائل نو عقیده خو زموږ دین دی مونږ دا نه کوو چې مونږ د عقیدې د مسایلو چې کوم د قرآن سنت نه ثابت دي د هغه تردید کوو مونږ د هغه مسایلو د عقیدې رد کوو چې قرآن سنت نه خلاف دي او د قرآن سنت د نصوصو مخالف دي او هغه په دې علم کې شته دی اما چې کومه حق عقیده ده چې هغه په قرآن سنت کې ذکر ده نو د هغه مونږ دعوت ورکوو هغه طرف ته ترغیب ورکوو او د هغه بیان کوو او دا هم نه وایو چې په علم کلام کې ټولې مسلې خطا دي دا هم نه وایو دا دعوه نه کوو بلکې د بعضې هغه مسایلو چې هغه په دې علم کې ذکر دي او خلک هغه وایي او په هغه خپله عقیده ساتي او د هغه طرف ته ترغیب ورکوي او د هغه نه دفاع کوي لکه مسله د تاویل د صفاتو د باری تعالی شوه او شبهه د تشبیه شو چې د الله په صفاتو باندې د تشبیه شبهه د الله سبحانه وتعالی د استوا او د الله د ارتفاع او د علو د انکار او په هغه باندې مختلف عقلي شبهات او دارنګ تقدیم العقل علی النقل چې دا د متکلمین یو فاسده عقیده ده چې عقل به په نقل باندې مقدمي د نصوصو بې ځای تاویلات مسله د ایمان کې د متکلمینو د عقیدې فساد چې د ایمان په مسله کې دوی څومره ښویدلي دي دارنګ په مسله د کلام الله کې د الله د کتاب د الله د کلام او د کتاب د خلق قول کول چې دا بعینه د معتزلو مسلک دی او هغه نن په عوامو کې هغه خورېږي او طالبانو ته هغه درس کېږي چې زموږ مخې ته چې کوم قرآن دی چې د یو څوارلس سورتونو نه جوړ دی او په دې کې حروف او الفاظ دي دا ټول مخلوقات دي او دا د الله صفت نه دی او د الله صفت یو بیل شی دی چې هغه دنیا ته نه راغلی دی او نه چا اورېدلی دی او نه لیکلی کېږي او نه اورېدلی کېږي او نه لوستی کېږي چې په دې خبرو عوام نه پوهېږي او طالبان په دې خبرو پوهېږي او بعضې مریان هغه د دې قسم مسایلو درسونه کوي او د دې علم بیا احیا کوي په دنیا کې چې کوم د کوم خلاف سلفو خپل محنت او کوشش کړی نو د هغه مسایلو به انشاءالله په دې محاضرو کې نشاندهي کېږي او هسې نه په دلایلو پاکې به قرآني دلایل پاکې به د احادیثو نه دلایل پاکې به اثار د سلفو وي اقوال د سلفو وي صرف عقلي خبرې نه کوو او ناسې د تشو د مریانو خبرې کوي چې پلان کې لیکلي دي او پلان کې وایي پلان کې لیکلي او پلان کې وایي دا څه حجت دلیل نه دی بلکې کتاب الله نه د رسول صلی د سنتو نه او صحیح تفسیر د سلفو په دې باب کې چې هغه کوم کړی دی او انشاءالله پیش کوو کوشش وکړو چې هغه پیش علم د عقیدې دا په ټولو علومو کې اشرف علم دی ځکه چې شرافت د علم په شرافت د معلومي او د علم په خپل فضیلت کې تابع د فضیلت د معلومي
چونکہ علم د اصول الدین یا علم د عقیدې یا علم د فقه اکبر دا په ټولو علومو کې افضل او اعلی علم دی. امام ابن ابي العز الحنفي شارح د عقیدة الطحاویہ چې کوم د امام طحاوي رساله ده په باب د عقیدې کې د هغه په ابتدا کې فرمایي وایي فإنه لما كان علم اصول الدین علم د اصول الدین چې کوم علم د عقیدې دی دا اشرف د علوم نو او په ټولو علومو کې غوره علم شرف العلوم بشرف المعلوم ځکه شرافت د علوم په شرافت د معلوم سره دی وهو الفقه الأكبر بالنسبة للفروع چې دا فقه اکبر ده په نسبت سره فروع ده. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين اغا تنم کې خود الفقه الأكبر وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة او علم د اصول الدین ته د بندگانو حاجت د ټولو حاجاتو نه زیات دی وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف معبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. دا الله سبحانه وتعالى پیژندنه د هغه په اسماء او په صفاتو په افعالو او بیا الله سبحانه وتعالى د زړونو ته ډېر محبوبي او سعی د دې په هغه علومو کې چې هغه یقربها الیه دون غیر من سایر خلقه. دا د ابن ابي العز سے عبارت ته دینه دا معلومیږي چې علم د عقیدې او د اصول الدین چې کوم د فقه اکبر ویل کېږي دا من اشرف العلوم. بیا دغه نه وروسته علم د حدیث دی او علم د تفسیر دی او علم د باقي فقه چې کوم د فقه د فروع ده یا علم د لغت عربی دی وغیره. دویمه خبره ضروري دا ده چې د علم د عقیدې چې مخکې کوم محدثینو او د دې امت مشرانو کوم نمونه او القاب ذکر کړي دي هغه نمونه او القاب پیژندل او بیا چې وروسته خلکو د دې علم کوم نوم یې ایښی دی د هغه پیژندل دا ضروري دي. د دې علم القاب او د دې نومونه چې کوم محدثینو استعمال کړي دي نو دا د ځان سره نوٹ کړئ چې اهل علمو د دې چې کوم نومونه ذکر کړي دي نو هغه دا دي. اول دې ته علم العقیده ویل کېږي. علم العقیده دا نوم د دې علم دا په درېمه هجري کې قرن ثالث کې دا استعمال شوی دی او محدثینو او د عقیدي امامانو استعمال کړی دی. لکه په هغې کې امام طحاوي رحمه الله دی چې دا په 321 کې وفات دی. 321 کې مشهور حنفي عالم دی محدث او دارنګې فقيه شافعي و بیا دغه نه وروسته حنفي شو. دی د خپل العقیدة الطحاوي په ابتدا کې وایي هذا بیان عقیدة اهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. دا بیان دی د عقیدې د اهل سنت والجماعت په مذهب د فقهاو د ملت امام ابو حنیفه او د هغه شاګردان دي. د لفظ عقیدې استعمال کړی. ورپسې دا لفظ چې چا استعمال کړی دی هغه امام لالکایی دی مشهور چې په 418 کې وفات دی.
دا هغه مشهور کتاب د په عقیده کې شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، چې دا چاپ ته مطبوع دی، محققه نسخه په متعدد جلدونو او پایزاو کې شته موجود ده. دریم چې دا نوم چا استعمال کړی دی په مشرانو کې، نو هغه امام صابوني رحمه الله دی چې کوم ملقب دی په شیخ الاسلام سره. دا د 449 سنه هجری کې وفات، یعنی 449 سنه هجری کې دا وفات دی چې د نن نه زر کاله مخکې دا امام وفات شوی دی. د خپل کتاب نوم یې دی عقیدة السلف واصحاب الحدیث، عقیدة السلف واصحاب الحدیث، د لفظ عقیده استعمال کړی او په هغه کې بیا د ائمة السلف اعتقاد ذکر کړی دی، کوم چې اصول الدین مسائل دي په هغې کې چې د سلف او د اصحاب الحدیث دا عقیده ده، دا عقیده ده، دا عقیده ده. او دا کتاب تاسو کتی شو، دا کتاب مطبوع دی او چاپ دی. ټول خلک د امام جلالت او د امامت تسلیمي چې واقعي دی شیخ الاسلام و. دویم نوم د دې کتاب، دویم نوم د دې علم د عقیدې د علم، دویم نوم چې دی چې مخکې امامانو استعمال کړی دی نو هغه دی الفقه الاکبر، الفقه الاکبر، غټه فقه. ځکه فقه دوه قسمه ده، یو فقه د اصول ده، بل فقه د فروع ده. د عقیدې فقه ته فقه اکبر ویل کېږي او د فروع فقه ته چې کوم د مانځه او د طهارت او د نکاح او د طلاق مسائل دي او بیوعات دي دې ته فقه اصغر ویل کېږي. الفقه الاکبر، غټه فقه. دا لفظ هم د قدیمې زمانې نه دا استعمال شوی دی. تقریبا اهل علم لیکلي چې په قرن ثاني کې، دویم قرن کې د دې استعمال شو، ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله وفات شوی دی په 150 سنه هجری کې. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب د معروف الفقه الاکبر په نوم باندې چې هغه ته منسوب دی او ډېر فقهای حنفیه هغه په دې کتاب باندې اعتماد کوي چې دا د امام ابو حنیفه کتاب دی الفقه الاکبر. دا هغه نوم دی الفقه الاکبر چې پاکې مسائل د عقیدې ذکر دي او په دې نوم باندې هغه مشهور. دا یاد ساتئ چې د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب چې الفقه الاکبر دی دا په دو روایتونو سره د امام سره نقل دی. یو روایت د حماد بن ابي حنیفه دی، حماد بن ابي حنیفه، امام حماد چې دا د امام سبزوی دی. او دویم روایت هغه د ابو مطیع بلخي دی، ابو مطیع البلخي. دا دواړه راویان د دې کتاب دي د امام ابو حنیفه نه. او بعضې علما دا فرق کوي چې کوم روایت د حماد بن ابي حنیفه دی د امام صاحب نه دې ته فقه اکبر ویل کېږي، او کوم چې د ابو مطیع بلخي روایت دی نو هغه ته الفقه الابسط ویل کېږي. الفقه الابسط فقه اکبر موجود ده په مختلفو شروح او مشهوره شرح د ملا علی قاری ده، او الفقه الابسط هم شته دی په تعلیق د زاهد کوثري صاحب دا موجود ده. الفقه الاکبر دا خبره نه کوو چې دا کتاب د امام صاحب دی او کنه دی او دا د هغه نه په صحیح سند ثابت دی او کنه دی، دا خبره نه کوو. خو دومره ده چې دا کتاب هغه ته منسوب دی او ډېر علما حنفیه هغه دا تسلیموي چې دا د امام ابو حنیفه کتاب او ډېر نه مني. ابو مطیع بلخي دا په 199 کې وفات دی، 199 کې. او دا د دې کتاب روایت د امام ابو حنیفه نه کوي. دا لفظ الفقه الاکبر هغه استعمال کړی چې هغه وایي سالتو ابا حنیفه النعمان بن ثابت عن الفقه الاکبر. ما وی د امام صاحب د فقه اکبر په باره کې تپوس کې د غټو
د غټې فقه او د عقیدې د مسایلو امام صاحب دا ویل چې لا نکفر احدا من اهل الذنب من اهل القبلة بذنب. اولنۍ مسله د عقیدې زموږ دا ده چې مونږه اهل قبله په ګناه باندې نه کافر کوو. امام شافعي ته یو کتاب منسوب دی د الفقه الاکبر په نوم باندې چې دا د امام شافعي کتاب دی، خدا نسبت امام شافعي ته دا صحیح نه دی. الفقه الاکبر امام شافعي ته هم د دې نسبت داسې شوی دی چې یو کتاب د هغه هم دی، خو دا ثابت دا صحیح نه دی. دریم نوم د دې عقیدې هغه دی علم السنه. علم السنه، علم د سنتو. د السنت اطلاق دا محدثینو په عقیده کړی، څنګه چې د سنت اطلاق په اعمالو کېږي د سنت اطلاق په عقیده هم شوی. د دې وجې نه مختلفو ائمهو دا سنت په نوم باندې کتابونه لیکلي دي. شرح اصول اعتقاد اهل سنت د لالکایي کې دا قول شته دی چې شعیب بن حرب سفیان ثوری ته ویله، شعیب بن حرب سفیان ثوری رحمه الله ته ویله چې حدثني بحدیث من السنه، ما ته یو خبره د سنتو بیان کا. هغه ورته عقیدې د اهل سنتو ذکر کړي. معلوم شو چې د سنت اطلاق به څه باندې کېږي؟ په عقیده باندې. دارنګې عبدالرحمن بن القاسم چې دا وفات دی په 191 سنه هجری کې، د کتاب لیکل دی رسالة فی السنه. اگر که علما وایي چې اوس دا رساله مفقوده ده نه میلاویږي. رسالة فی السنه یعنې په هغه کې مجموعه د عقایدو دي، مسایل د عقایدو، او د هغه نوم یې ایښی دی رسالة فی السنه. سفیان بن عیینه قول دی په شرح اصول اعتقاد د اهل سنت د لالکایي کې د سفیان بن عیینه چې هغه وایي السنة 10 لس عقیدې دي. السنة 10 فمن کن فیه فقد استکمل السنه. چا کې دا لس مسلې عقیدې چې رالې نو بس د پوره سنت حاصل کړه. ومن ترک منها شیئا فقد ترک السنه. چا چې په دې کې یو مسله هم پرېښودې د سنتو نه وه. بیا په هغه کې هغه مسایل د عقیدې ذکر دي. امام لالکایي په خپل کتاب مشهور کې دا عقیده د سفیان بن عیینه او دا قول ذکر کړی. واقدي مشهور چې محمد بن عمر بن واقد دی چې دا په 207 کې وفات دی. 207 کې د کتاب لیکلی دی السنة والجماعة او وضم الهوى وترك الخروج في الفتن. دا کتاب نوم داسې دی. دارنګې د اسد السنه په نوم باندې امام تیر شوی دی، اسد السنه. خبره پوه شوې؟ اسد بن موسی بن ابراهیم د کتاب لیکلی دی السنه په نوم باندې. هغه وایي السنه رساله، بیا څه وایي السنة عندنا. زموږ په نسبت باندې سنت دا دی. دا خو د امام حمیدي قول دی چې السنة عندنا. امام حمیدي په 219 کې وفات دی. نو مخکې نه محدثین دا لفظ استعمالوي. مشهور کتاب تاسو د امام احمد د زوی چې کوم امام عبدالله صاحب دی ابن احمد ابن حنبل، دا هغه کتاب دی السنه. السنه پاکي عقیدي مسائل دي. دارنګه السنه د ابن ابي عاصم دا معروف کتاب دی، په دې کې عقاید دي. السنه د امام مروزی په دې کې عقاید دي. نو په دې نوم باندې ډېر کتابونه دي. دا د امام ابو داود رحمه الله په خپل سنن کې وروسته السنه یو بحث راوړي او رد کې په جهمیو په بدعتیانو باندې پاکه د عقایدو مسایل. لنډه دا ده چې دا یو نوم دی د نومونو د علم د عقیدې السنه. او د دې د استعمال وجه دا ده چې چون کې کم بدعي عقاید چې ښکاره شوي په امت کې دا د 35 سنه هجري نه بعد 35 نو تقریبا
دا بدعت شروع شوي دي. د ارجاء عقیده راغلې ده، د اعتزال عقیده راغلې ده، د خروج عقیده او د دا راغلې ده، او بیا پسې رافضیت راغلی، بیا پسې نور باطل عقاید راغلي دي. دا ټول بدعي عقاید وو. چې کله محدثینو دا صحیح عقاید چې د قرآن سنت نه ثابت دي او د دې جمع یې وکړه، نو د هغه نوم یې کېښود السنه. مقصود د محدثینو په دې نوم سره ردو په هغه عقایدو باندې چې هغه بدعي دي، ځکه سنت مقابل د بدعت راځي. دا موږ چې کوم عقاید ذکر کوو دا سنی عقاید دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه او یا د قرآن او د وحی نه ثابت دي، او د دې په مقابله کې بدعي عقاید دي خود ساخته چې هغه نوي ایجاد شوي دي او د هغوی د وحی سره او د کتاب سنت سره څه تعلق نشته. نو ځکه د دې مجموعې د صحیح عقایدو او د مسایلو د عقایدو د هغه نوم یې کېښود سنه. څلورم نوم هغه دی اصول الدین. اصول الدین د صحیح عقیدې څلورم نوم، صحیح نوم چې مخکې محدثینو استعمال کړی دی هغه دی اصول الدین. دا نوم چا استعمال کړی؟ ګوره تاسو مشهور وګورئ، امام ابو محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم، امام ابن ابي حاتم چې ورته وایي، چې دی وفات دی په 327 کې. 327 دی وایي سألتو ابي ابا حاتم، ما د خپل پلار ابو حاتم نه تپوس کړی چې هغه په 277 کې وفات دی، دا پلار او ابا زرعه، ما د امام ابو زرعه نه تپوس کړی چې دا په 264 کې وفات دی. عن مذهب اهل السنه فی اصول الدین، دا هغوی نه مې تپوس وکړه د مذهب د اهل سنتو په اصول الدین کې، دین په اصولو کې او په عقایدو کې. وما ادرک علیه العلماء فی جمیع الامصار، او د عقایدو د هغه امامانو نه د علماو نه چې هغه دي دواړو موندي دي په ټولو امصارو کې او په ټولو بلادو کې. مشهور اعتقاد د رازیین دا چاپ دی، د ابو حاتم الرازی کتاب او دارنګه د امام ابو زرعه کتاب، د هغوی اعتقاد دا چاپ او مطبوع دی. دارنګ د اصول الدین اصطلاح چې دا استعمال کړی دا امام دارمی ده. چا ده؟ امام دارمی. امام دارمی په 280 کې وفات دی، او د دارمی په نوم باندې دا دو امامان تیر شوي دي. یو مشهور امام دی د سنن دارمی چې کوم په علم الحدیث کې کتاب دی مشهور، او دویم امام دارمی دی عثمان بن سعید الدارمی چې دا د عقیدی امام دی، دا د عقیدی امام دی. د دو کتابونه لیکل دي او دا دواړه ښایسته کتابونه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله توصیه کړې وه چې هر طالب د حق د ځان سره دا دو کتابونه د عثمان بن سعید الدارمی دي ساتي. یو کتاب یې لیکل دی الرد علی الجهمیه، الرد علی الجهمیه، او بل نقص د بشر چې زوال مزلو دا هغه نقص یې لیکلی دی، او دواړه کتابونه چاپ دي او مطبوع دي، او د هغوی د غلطو عقیدو نشاندهي یې کړی دی. نو هغه دا لفظ اصول الدین استعمال کړی دی. بل دا لفظ چې استعمال شوی د اصول الدین، او دا امام طحاوی استعمال کړی دی. مخکې موږ ویل 221 کې وفات دی. هغه د خپلې عقیدې عقیدة طحاوی په ابتدا کې وایي وهذا ذکر عقیدة اهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، بیا وایي وما يعتقدون في اصول الدین، او دا ذکر د هغه عقیدې د فقهاو د ملت دی چې هغوی عقیده ساتي په اصول الدین کې او د عقیدې په مسایلو کې. دارنګ د اصول الدین اصطلاح امام صابونی استعمال کړی. امام صابونی
هغه مخکې مونږ ویل د هغه کتاب د عقیدة السلف واصحاب الحدیث. هغه وایي سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في اصول الدین. ما نه زما ملګرو په دین کې مطالبه وکړه زه دې له فصول جمع کم په اصول الدین کې په عقیده کې التي تمسك بها الذين مضوا من ائمة الدین چې په هغه باندې مخکې امامان د دین تیر شوي دي وعلماء المسلمین والسلف الصالحین. دا اصطلاح هم استعمال کړی. بیا په دې زمن کې دا خبره زده کوي چې تقسیم د دین اصول او فروع ته دا تقسیم څنګه دی. بعض علما د دې قائل دي چې دین دوه قسمه دی، یو اصولي مسلې دي او بل فروعي مسلې. اصولي او فروعي. د اصولي او د فروعي مسایلو فرقونه څه دي؟ اصول چاته وي، فروع چاته وي. دیو فرق کوي. یو فرق ادا کوي اصول هغه مسایلو ته وي، هغه قضایاو ته وي چې په هغه باندې عقل دلالت کوي. څه په دلالت کوي؟ یعنی په عقل ثابت. او فروع هغه مسایلو ته چې په هغه عقل دلالت نه کوي. اصول چې دي کنه القضايا التي يدل عليه العقل، او فروع هغه قضایا دي چې لا يدل عليه العقل. دا یو فرق دی چې د اصول او د فروع. زما به خبره پوه شو. دویم اصول الدین دی قضایه قطعیه ته وي، قطعیه وایي چې هغه په ادله قطعیه ثابت دي. او فروع هغه قضایه ظنیه ته وي چې هغه په ادله ظنیه ثابت دي. او دا خبره هم د دې ټیک نه ده ځکه چې ډېر مسایل فروعیه چې دیو ته فروعیه وایي دا په ادله قطعیه ثابت دي. او دا خبره چې قرآن و سنت ادله ته ظني ویل دا یو بل فساد دی چې دا به انشاءالله وروسته وایو. په علم کلام کې دا ذکر دی چې هغه قرآن و سنت ته ادله لفظیه وایي لا تفید الیقین. دریم فرق دا کوي چې اصول الدین هغه قضایا اعتقادیه دي چې د زړه سره تعلق ساتي، او فروع چې دي نو هغه قضایا دي چې هغه د عمل سره تعلق ساتي نه د جوارحو سره. چا سره تعلق ساتي؟ د جوارحو سره. څلورم فرق دا کوي اصول الدین هغه مسایل دي چې پای کې مخالف کافر کیږي، که د هغې نه چا انکار وکړو هغه کافر شو. او فروع هغه مسایل دي چې پای کې که څوک خلاف وکړي نو هغه نه کافر کیږي. او دا فرق هم ټیک نه دی ځکه ډېر مسایل چې دیو ته فروع وي او د هغې منکر کافر دی. بهر صورت دا اصطلاح چې مرجوحه اصطلاح ده چې تقسیم د علم کوي اصولو ته او چاته؟ فروعو ته. نو دا څلورم نوم شو دا علم العقیده چې اصول الدین ته وایي. پنځم نوم هغه د الایمان. الایمان او دا مخکې چې مونږ ویل دا نوم چې اصول الدین نوم دی نو په دې کې هدایت ساتئ چې اکثر مسایل د هغې ورجه اصول الدین ته کېږي. اگر که بعضې مسایل به پکې داسې چې هغه به د عمل سره تعلق ساتي، لکه مسأله الخفین دا د عقیدې سره عمل سره تعلق ساتي او دا هم په اصول الدین کې حساب شوی. علماو د عقیدې په اصولو کې لیکلي، په عقیده کې لیکلي. امام احمد رحم الله د رفع الیدینو مسله په عقیده کې حساب کړې ده. حال دا دی چې دا د عمل سره تعلق ساتي. امام احمد رحم الله د امین بالجار مسله په عقیده کې حساب کړې، دا د عمل سره تعلق په اصول سنت ده. امام احمد کې په روایت د امام مسدد سره پاکې دا شته دی. نو اکثر مسایل هغه د هغه رجه د عقیدې هغه اصول الدین ته کېږي، او بعضې مسایل به داسې چې هغه تعلق د اعمالو سره وي، او اکثریت چې دي نو هغه د اصول الدین نه دي، اکثر مسایل د عقیدې. پنځم نوم د صحیح عقیدې چې دی نو هغه دی الایمان. څه دی؟ الایمان. ډېرو ائمو دا اصطلاح
استعمال کړی ده، دا نوم استعمال کړی ده ډېرو امامانو. د عالمان اصطلاح لکه تاسو وګورئ، امام احمد رحمه الله دا لفظ استعمال کړی د عالمان په نوم باندې. دارنګ ابن ابي شيبه رحمه الله، امام ابن ابي شيبه د کتاب د عالمان د باغ 235 کې وفات ته. امام ابو عبید القاسم بن سلام د حنفی عالم دی په 224 کې وفات ته. د کتاب دی کتاب الایمان په نوم باندې. امام ابن منده دا په 395 کې وفات ته او د کتاب دی کتاب الایمان. د صحیح بخاری په اول کې کتاب الایمان دی چې پاکه د عقیدې مسائل دي. د ایمان خیر دا ذکر چې د ایمان دو قسمه اطلاق دي. یو د ایمان اطلاق کیږي په خاص پاغه مسله د ایمان باندې. د ایمان یاره ایمان بسیط ته کوم مرکب دی، ایمان زیاتیږي که کمیږي، ایمان کې استثناء شته که نشته، دا مسائل. اعمال داخل دي په ایمان کې که نه دي داخل، دې ته ویل کېږي اطلاق خاص. دویم د ایمان اطلاق عام دی چې هغه کې ټول مسائل د عقیدې دیو شاملوي، ځکه چې دا ټول د ایمان سره تعلق ساتي، نو ځکه دیو په اطلاق کوي د الایمان. لکه تاسو وګورئ کتاب الایمان د امام ابن منده رحمه الله پاک مسائل د عقیدې ذکر دي او په دې نوم باندې ډېرو امامانو کتابونه لیکلي. شپږم نوم دی التوحید. د صحیح عقیدې شپږم نوم څه دی؟ التوحید. ډېرو امامانو دا نوم مخکې متقدمین استعمال کړی دی. امام مزنی دا وفات دی په 264 کې. دی وایي ما د امام شافعي نه تپوس وکړو، هغه نه مې واورېد چې هغه وایي د امام مالک نه تپوس وشو عن الکلام والتوحید. دارنګ دا لفظ چې استعمال کړی دی امام بخاری رحمه الله استعمال کړی دی کتاب التوحید کې. د صحیح بخاری په آخر کې کتاب التوحید والرد علی الجهمیه دا لفظ دا نوم استعمال کړی. دا لفظ چې استعمال کړی دا امام ابن خزیمه، الامام ابن خزیمه امام الائمه په 311 کې وفات دی. د نسابور مشهور امام. داغه کتاب دی کتاب التوحید. داغه کتاب دی کتاب التوحید، التوحید و اثبات صفات الرب. توحید او د الله سبحانه وتعالی د صفات او اثبات. او دلته دیو چې دا توحید لیکلی دی نو د توحید د مراد توحید الاسماء و صفات دی، یو خاص قسم د توحید چې په هغه کې د بېشمارو منحرفو ډلو اختلاف دی، جهمیه، معطله او قرامطه او معتزله او وروسته متکلمین ټول په هغه کې خلاف لري. نو دیو د خپلو کتابونو نومونه کېښود التوحید و اثبات صفات الرب، لکه دا د امام ابن خزیمه کتاب. او د تعجب خبره دا ده چې بعضې هغه خلک چې هغه د امت په نظر کې امامان ښکاري چې دا امامان دي او خلکو ته د امامت په نظر باندې ګوري او کتابونو اجلالي کوي او دارنګه د کتابونو تعظیم کوي. یو پاکې مشهور امام رازی دی، دته چې دا امام ابن تیمیه رحمه الله غوسه وکړه نو داسې غوسه نه و. د په خپل تفسیر کې په کوم تفسیر کبیر دی په سوره شورا کې د امام ابن خزیمه کتاب ته کتاب الشرک ویلی دی. څه ورته ویلی دی؟ کتاب الشرک. چې سړی توحید ته شرک وي او شرک ته توحید وي، خو دا څنګه امام دی؟ موږ د امام رازي د علمیت نه انکار نه کوو،
خو داسې سړی دی عجیبه چې دا کتابونه یې ته ګورې اساس التقدیس او دا نور ټولې عقلي خبرې کوي عقلي خبرې چېرته به دی دا نه کوي چې یو مسله په هغه باندې قرآني نص وي یا حدیث وي زه په دې نتیجې ته رسېدلم چې ټول بس ذهني ورزش دی او بس عقلیات دي ټول اقسام اللذات مشهور رساله ده اگر که داغه په آخر کې بیا توبه ذکر ده چې اقرأ فی الاثبات الرحمن العرش استوى واقرأ فی النفی لیس کمثله شیء وزه په اثبات کې دا وایم چې الرحمن العرش استوى او په نفي کې به دا وایم چې لیس کمثله شیء د دقه لیس کمثله شیء لاندې د لیکل دي چې د امام ابن خزیمه کتاب الشرک ده او په آخر کې توبه ویسته الله یې قبول کړي که واقعي استي ځکه په دې کتاب کې ذکر ده چې دا توبه ایسته او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د توبې ډېره تذکره کوي په خپلو کتابونو کې چې د توبه ایستې ده نو د دې کتاب ته کتاب الشرک ویلی و که توبه یې الله قبوله کړي او توبه یې واقعي استي کیدای شي چې دغه جرم ته الله معاف کړي چې توحید ته شرک وي او هغه نصوص چې امام ابن خزیمه راوړي په خپل کتاب کې قرآني نصوص او دارنګې حدیثي نصوص او د مخکې د سلف او اقوال چې هغه کې د الله صفات ذکر دي امام رازي ته نو هغه نصوص هلته ذکر کوي په تفسیر کبیر کې دی دا وایي چې د الله مخ شته د هغه دا دلیل دی دا دلیل دی لاس الله لري دا دلیل دی دا دلیل ځکه چې امام ابن خزیمه خو ادله راوړي قرآن کې دا دی چې د الله لاس دی قرآن کې دا چې د الله مخ دی قرآن کې دا چې د الله استوا ده او نور د صفات چې د الله ډېر صفات ذکر کړي او زاهد کوثري صاحب چې دا په ماضي قریب کې یو عالم تیر شوی دی او د دې علم کلام یې خدمت کړی هغه وایي چې دا کتاب الوثنیه دا د وثنیت کتاب دی یعنی د بت پرستۍ کتاب دی عیاذا بالله توحید ته بت پرستی وایي توحید ته او خپل هغه عقیدې ته اسلام وایي چې الله معدوم ګڼي الله نه داخل دی په عالم کې او نه خارج دی دا خو د معدوم صفت دی معدوم هم نه داخل دی او نه خارج دی او نه متصل دی د عالم سره او نه منفصل دی او نه مباین دی او نه غیر مباین دی چې ارتفاع د نقیضینو ده د قرآن نه هم خلاف د سنت صحیحه نه هم خلاف او د عقل نه هم خلاف ارتفاع النقیضین خو ټول عقلا دا مستحیله ګڼي او ناممکنه دې ته دین وایي او چې کوم الله او رسول ویلي نو هغه ته شرک وایي او داسې خلکو ته بیا امت د امامت په نظر باندې ګوري صرف دومره چې معلوماتو سره ډېر دي د کثرت معلومات د وجه نه خلکو ته امامان وایي نفس معلومات او د هغې اکثار او د هغې تکثیر او د هغې جمعه دا حق پرستی نه ده حق پرستی خو دا ده چې سړي سره توحیدي حق پرستی دا چې وحی ورسره قرآن سنت او په هغه خپل عقیده سره جوړ کړي نو دا لفظ علماء استعمال کړی دی کتاب التوحید دا توحید لفظ او دا ځکه چې چونکې توحید په مسایلو د عقیدې کې یو اشرفه مسله ده یو غوره مسله ده بلکې المسائل ده د ټولو مسایلو اصل دی نو د دې وجې نه هغې د مجموعي د دغه عقایدو او د مسایلو د عقایدو نوم کېښود التوحید تسمیة الکل باسم الجز تسمیه د کل په اسم د جز سره یا تسمیة العلم باشرف اجزائه تسمیه د علم په چا سره په اشرف جز سره دا کېږي اوم نوم چې دی نو هغه دی الشریعه څه نوم دی الشریعه دا لفظ هم استعمال شوی دی په اسماء او په القابو د صحیح عقیدې کې دا امام ابو بکر الاجوری دا لفظ استعمال کړی دی او دا وفات دی په 360 کې په 360 کې یعنی په هغه متقدمین امامانو کې دی د دې کتاب دی کتاب الشریعه امام ابو بکر الاجوری کتاب دی کتاب الشریعه او دارنګې امام
ابو عبدالله ابن بطه چې دا وفات دی په 387 کې 387 کې د دې کتاب دی کتاب الابانه عن شریعه الفرقه الناجیه. او دا ابانه دو قسمه دی، یو ابانه کبرا بل ابانه صغرا. د امام ابن بطه دو کتابونه دي، ابانه صغرا او ابانه کبرا. دا هم ډېر یو جلالی امام دی په باب د عقیده کې دی، او عثمان بن سعید الدارمي په مخالفینو باندې ډېر سخت بد هم لګي، هغه د دې ډېر بد هم وایي. ابن بطه پسې هم کنځل کوي او په دغه پسې عثمان بن سعید الدارمي پسې هم کنځل کوي، او دارنګه د امام احمد زوی چې عبدالله صاحب دی په پسې هم کنځل کوي. دا کنځل د دې وجې نه کوي چې دا امامان دا په دې عقیده کې ډېره پختګي لري او کلک امامان دي، او د دې صحیح عقیدې ښه دفاع کړې ده او د دې اشاعت یې کړی دی. لفظ د شریعه چې دی که نه، د دې اطلاق په دو معنو کېږي په اصطلاح د متقدمینو کې. یو خو شریعت څه ته وایي؟ ما نقل عن النبي صلی الله علیه وسلم فی الدین، هغه چې د نبي صلی الله علیه وسلم نقل دی په دین کې، که هغه د عقیدې سره تعلق ساتي او که د غیر عقیدې سره تعلق ساتي د فروع سره. او دویم د شریعه اطلاق کېږي په هغه عقایدو باندې چې هغه موافقي لما كان عليه النبي صلی الله علیه وسلم واصحابه، دا هغه عقیدې چې په کومه عقیده محمد رسول الله تیر شوی دی او د هغه صحابه کرام. د شریعه یو اطلاق عام دی، بل اطلاق خاص دی. اطلاق عام په عقیده او په اعمالو دواړو کېږي، او اطلاق خاص صرف په عقیده باندې کېږي. دا ونمونه شو. اتم نوم د دې عقیدې او د علم د دې عقیدې هغه نوم دی علم الکلام. دا چې کوم زموږ د محاضرو اوس موضوع ده او د دې زم، دا د دې علم نوم ایښودل شوی، دې ته علم الکلام وایي، د خبرو علم. په دې کې به خبرې اترې کېږي، کلام خبرو ته وایي، وجه د تسمیې وروسته وایو. علم الکلام، علم د خبرو. دا لفظ چې استعمال شوی دی دا صرف متکلمینو استعمال کړی، متکلمینو، او بالکل په کثرت سره استعمالی علم الکلام او علم الکلام. دا تقریبا علما وایي چې دا د قرن رابع نه 4مې صدۍ نه وروسته شروع شوی دی علم الکلام. کوم چې فرقې کلامی وي که نه، هغو دا نوم استعمال کړی دی، او په دې کې مؤلفات، مصنفات، کتابونه چې هغه لیکلی شوي دي. دا نوم چې علماو استعمال کړی د سلفو، خبره موږ د هغه محدثینو کو او د علماو د شریعت او د وحي، نو هغوی دا نوم صرف په زم کې استعمال کړی، په مدح کې نه ګورئ. که څوک دا وایي چې دا خو امام شافعي م استعمال کړی، دا خو امام احمد م استعمال کړی، جواب د هغه نه دا دی چې دا په زم کې، په مقام د زم کې استعمال کړی دی، په مقام د مدح کې به نه استعمال کړی، په صحیح سند سره دا نشته. لکه مثلا ابو یوسف سے وایي العلم بالکلام جهل والجهل بالکلام علم. علم په کلام باندې جهل دی، جهل په کلام باندې علم. من تکلم تزندق. امام شافعي دا لفظ استعمال کړی دی چې زما د اهل کلام په باره کې دا فیصله ده، داسې په خرو باندې سواره کړی شو، په دې چپلو په لختو یې خلک وي، او په دې کوڅو په لارو یې ګرځوي، او دا اعلان ورسره کېږي چې هذا جزاء من ترک الکتاب والسنه. دا د هغه مولیانو سزا ده چې قرآن سنت یې پرېښی دی او په نورو عقلیاتو پسې ورپسې شوي دي. امام شافعي خو ډېره سخته فیصله کړه، او داسې د امام احمد انشاءالله وروسته به وایو چې کوم ائمو د علم کلام زم او مذمت او بدی بیان کړې ده، نو هغوی د کلام نوم اخلي، خو په مقام د زم کې، نه په مقام د مدح کې. دا خبره یاد ساتئ، دا نوم استعمال کړی دی.
دا خو د ده نومونه شو القابات شو. نو موږ انشاءالله به هغه نومونه اخلو چې کوم محدثینو استعمال کړي دي او موږ د عقیدې د علم دا نومونه اخلو چې دا علم الکلام دته کلام ویل کېږي. دا خبرې زده کړي چې علم الکلام ته دي ولې علم الکلام وایي، ځکه چې د مخکې اسامیو د نومونو وجه خو مونږ بیان کړی څه ناڅه، او دیو دې علم ته چې علم د عقیدې دی دته علم کلام ولې وایي، علم کلام. نو تفتزانی صاحب په شرح العقاید کې هغه دا نسخه ده د شرح العقاید په 13 صفحه باندې د تعریف د علم کوي. سوي ومعرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا یو وجه د تسمیه ده. د دې د مباحث عنوان بداوي چې لکه نن به خبره په دې مسله کو، نن به خبره په دې مسله کېږي، بس هغه ځای نه دا علم مشهور شو په علم الکلام سره. دویم وایي ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه، مسألة الكلام د مشهور ترین مباحثونه وه او دارنګې او اکثرها نزاعا وجدالا، او په دې کې نزاع و اختلاف زیات، حتى ان بعض المتغلبه قتل كثيرا من اهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن. دا دویمه وجه شو چې د کلام الله مسله هغه د مشهوره مسله وه چې پاکې نزاع او جدال او جګړې ډېرې وي، ځکه د علم ته علم کلام ویل کېږي. مطلب دا چې د کلام الله د وجې نه ورته کلام ویل کېږي، علم الکلام. ذکر د تسمیه د کل په اسم د جز. درېیمه وجه بیانوي ولأنه یورث قدرة علی الکلام فی تحقیق الشرعیات. دا علم چې چا ویو که نه نو دی به په تکلم باندې قدرت پیدا کړي او دکې به قدرت د خبرو پیدا شي په تحقیق د شرعیاتو کې، په الزام د خصومو کې. دی به په مناظرو کې بیا خبرې ډېرې کوي، مناظرو کې به څه کوي، خبرې به بیا ډېرې کوي، او یو طاقت به د خبرو طاقت به کې پیدا شي. کالمنطق للفلاسفه، لکه فلسفیان چې منطق وایي نو بس هغه بیا مناظرو کې تکړی، اباس مباحثو کې او دارنګې په اقامت د ادله او د حججو کې او د خصم په پړ کولو کې، ځکه دې ته علم کلام ویلي. څلورمه وجه ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام. دا علم کلام اول هغه علم دی چې دا د تعلیم او تعلم دا په کلام سره واجب دی. یعنی دا خلق د ټولو علومو نه مخکې دا وایي او د ویل دا واجب دی، او د تعلیم تعلم په کلام سره کېږي. نو فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا. پنځمه وجه ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة. علم کلام دکې بحث مباحثي و ادارة الكلام من الجانبين، او خبرې به کې اوړي راوړي. وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل. دا نور علوم خاصې په مطالعه روانېږي او په سوچ فکر سره، ځکه دې ته علم کلام ویل کېږي، په دې کې خبرې کېږي. شپږمه دا ده ولأنه أكثر العلوم نزاعا وخلافا. دې کې ګوره ډېر اختلافي مسایل دي پکې. نو فيشتد افتقار إلى الكلام مع المخالفين. دې کې سخت ضرورت راځي خبرو ته د مخالفینو سره، او ورد عليهم، او رد په مخالفینو باندې، نو ځکه ورته کلام ویل کېږي. ووجه شو، شپږ وجه شو. وما ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام. چونکه د ادله ډېر مضبوط دي، نو ته به وایې چې دغه کلام دی دون ما عداه من العلوم. كما يقال ویل کېږي للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. لکه خلک مضبوطې خبرې ته څه وایي، لکه خبره هم دقه ده، چونکه د دلایل ډېر قوي دي،
ځکه دې ته خلک کلام وایي. دغه علم دی، خبرې هم دی. او اتمه وجه دا ده چې ولأنه الابتناء على الأدلة العقلية، دا په ادله عقلیو بنا دی، المؤید اکثرها بالأدلة السمعية، نو کان اشد العلوم تاثیرا في القلب، دا په زړه کې اثر ډېر کوي، وتغلغلا فيه، نو فسمي بالكلام المشتق من الكلب وهو الجرح، دا په علم کلام مسما شو چې کلام د کلم دی او کلم جرح ته وایي. او دا چې د کوم داسې عقلي او سمعي دلایل دي چې بس دا په زړه کې داسې جرح او زخم پیدا کوي، اثر کوي، ځکه علم کلام دی. دا څو وجې شوې؟ اتمه وجه شوه. یو نهمه وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلې ده، او هغه که تاسو واورئ نو که ښه وه نو بس ذهن کې کېدی، او که خوښه هم نه شوه نو کېدای شي په مخالفینو بده ولګي. شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي ولهذا یسمى هؤلاء اهل الکلام، دې متکلمینو ته اهل الکلام ولي وایي؟ ای لم یفیدوا علما لم یکن معروفا، دیو داسې علم دنیا ته نه دی راوړی چې هغه معروف نه و. وانما اتوا بزیادة کلام قد لا یفید، او دیو زیاتې خبرې کوي بې فایدې، نو ځکه ورته کلام ویلی کېږي او دیو ته متکلمین. پوه نه شو په خبره باندې؟ دې علم ته کلام ځکه وایي چې په دې کې د بې فایدې خبرې ډېرې دي. تاسو دا شرقاید واخلئ هغه وله صفات پورې، طالبان حیران دي چې دا څه وایي، پوهېږئ پې؟ او وروسته هم داسې خبرې کوي چې هغه ډېرې فایدهمندې خبرې نه دي، د وحی نه پکې ډېر خلاف شوی. د شیخ الاسلام وایي دې متکلمینو ته اهل الکلام ځکه ویل کېږي چې لم یفیدو علما لم یکن معروفا، دیو داسې علم دنیا ته نه دی راوړی چې هغه څه معروف نه و. کومې مسلې دي چې قرآن سنت کې نشته چې تا پیش کړې او تا خلکو ته وړاندې کړې؟ قرآن سنت کې مخکې نه هغه صحیح مسایل شته که نه؟ ولې امام احمد رحمه الله چې د معتزلو سره بحثونه کړي دي او د هغه زمانې د باطل پرستو سره، نو هغې په علم کلام کړي او په قرآن او په سنت. او امام احمد ویل موږ رد د بدعت په بدعت نه کوو چې موږ به تاسو ته عقلي خبرې کوو، موږ رد د بدعت په سنت کوو، په وحي کوو. یا امام شافعي چې کومې خبرې کولې نو هغه ولې دا کلام یې ویلی او شرقاید خیالي ویلی او شر مواقف او شر مقاصد یې ویلی او قرآن او سنت وحي، او په دې باندې هغې ټول بدعت رد کړي. داسې امام بخاري والا او نور والا. شیخ الاسلام وایي ولم یفیدوا علما لم یکن معروفا وانما اتوا بزیادة کلام، دیو دا زیاتي خبرې کوي که نه قد لا یفید چې هغې کې څه فایده نه وي، ځکه ورته علم کلام ویلی کېږي، علم د خبرو. او دارنګې دیو ته متکلمین یا اهل کلام ویلی کېږي، اهل الکلام. بر صورت علم الکلام دا نوم چې بدعي نوم دی او محدثینو نه استعمال کړی، چې برکت پکې هم نشته دی. د دې وجې ملا قاري یو ځای کې لیکلي دي متکلمینو خبرې ډېرې دي او برکت پکې نشته. متکلمینو خبرې ډېرې دي او د برکت نه څه دي؟ خالي دي. او د سلفو خبرې لږې دي خو برکت پکې ډېر دی، الله پکې برکت ښه. تاسو دا رسایل د سلف وګورئ، لنډه رسالې به لیکلي، یو کله به 2 صفحو کې، کله به 2 پاڼو کې وي، او داسې دی لکه په کوزه کې چې سمندر را بند کړي، او داسې مبارکې خبرې کوي، او دوی به پاڼې ډکې کړي. نو طالبان و غریبانان به پسې ایله په کال کې چېرته یو 16 کتاب وایي، او هغه هم په ډېر مشکله باندې به د هغه عبارات حل کوي او په هغې به اعتراضات کوي او شکوک شبهات. عقیده په ځای پاتې شي، دا کتاب په حل کولو لګیا چې دا کتاب به څنګه حل کېږي، دا شبهه ده او دا جواب دی او دا تاسو وګورئ دا خیالي. او بیا دا څومره ګران کتاب دی او د پسې بیا حاشیه ده عبدالحکیم سیالکوټي وګوره، او دی زه په دې شرقاید حل کوم. نو شرقاید باندې غالب طالبان نه پوهېږي، نو په خیالي به څه پوه شي، بیا به د عبدالحکیم سیالکوټي په حاشیه څه پوه شي. خبره ګرانول دا د متکلمینو کار دی، او د سلفو کار دا و چې خبره اسانه شي، د خلکو په ذهن کې پرېوځي. او دا د الله طریقه ده چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن اسان کتاب او د نبي صلی سنت اسان او په زړه کې پرېوځي، ځکه چې دین فطرت دی، او کوم دین چې د فطرت خلافي نو د هغه نه دین دا ذهن انکار کوي، نه یې قبلوي، الا دا چې ته پکې په ورزوره ورمنډې او هغه پکې داخلې او په ډېرو مقدماتو باندې چې هغه
خفي مقدمات دي چې واضح مقدمات نه نو په دې طریقې سره دی په دې علم کې دا عقلي دلایل به ذکر کوي او دې لپاره موږ په عقیدي ثابتو ټول عقلیات دي او دې ته دی قطعیات وي او قرآن سنت ته ظنیات وي راضي تصریح کړی ده چې ادله د کتاب سنت ادله لفظیه دي ظنیه دي لا تفید الیقین او قطعیات چې دا موږ چې سوی دا قطعیات دي او موږ وایو چې نه وحی قطعي ده تاسو چې سوای دا وهمیات دي دا ظنیات هم نه دي بلکې دا څه دي دا ستاسو د واهمې هغه مدرک دی او مدرکات دي او په خلکو یې نافظه وایي او خلکو ته وایي چې تاسو یې منئ. هذا وبالله التوفیق.